او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان مسلمانانو له دوه غواړي نارینه کې زنانه مړی کې ژوندۍ پیرانی کې انسانان د هر مسلمان او د هر مؤمن په سر باندې الله تعالی ایو نیکی درکړي ته چې کله دعا غواړې د شپې تهجد کې اذان نورستا د شي وای یا الله چې څومره مسلمانان دي کاغه نارینه دي او زنانه دي مړي دي کې ژوند دي او کورسه زمانه کې پیدا کیږي پیرین دي کې انسانان دي د ټول لته بکنه نصیب کا رسول الله فرمایي چې د یو کس په سر باندې الله تعالی ایو نیکی درکړي دا محمد رسول الله خبره ده ته وځي سبا چې بده یو سکند کې بده یو منټ کې تاسو نه پر څومره خیرونه راځم مګر خو دې باندې اخ انسان پوهیږي چې داغه بزړه کې د اعمال قدري داغه بزړه کې د جنت او جذبې داغه بزړه کې یقین د محمد رسول الله د سنت تابعداري په خلاف د هغه چې په مانځه کې نه پیسو حساب جمع کې چې ناسم نه پیسو حساب او چې ځان له ناسم د پیسو حساب ځکه ټوله توجه دی خو وخت ده دا انسان نقصان دی تاوان دی